پیسو څه کوم پیسې مې نه دي په کار خو چې زه د خپلو بچو ته روغه شم زما علاج دی وکړي خیر السلام علیکم خوري وعلیکم السلام تا نه یو معلومات کوه ماوی د مردان کمپلیکس هسپتال دلته کې کم طرف زه ملمه ماده زنه مخه نه شرانه خو معلوم دی دا کمپلیکس زه خو خپل ورور هسپتال راغلی ما ها بیمار یم کوم هسپتال ته راغلی یاره زه خو پیښور ته راغلی وم خو دې خوا مې د خور کور تلم او ستړي شوم دلته کېناستم ها نه ته خو ډېره بې ځایه ناستې د روډ د پاسه ناستې ستړي شوم او بیمار یم چکر را باندې راځي څه چل دی را باندې زه وایي یاره وروره څه به درته ووایم نو څه مسله درته وروره ته خو غمجد نه یې یاره به داسې ورته ووایه والله زه باندې شکي شوم ډېر غټ غټ ختمونه مې وروره کړي دي مې چې ما خدای تا سره مې ډېر غټې غټې وظیفې مې کړي دي ولې څه مسله درته زه بیمار یم په سر کې مې رسولې دي او ما خو ویل دونه غټه خبره به نه لاړم هسپتال ته ایم آر آی سی ټي سکین راله وکړو دا دی کې مې ثبوت پروت دی ټول ها ته راغلې راته وویل چې ته ستا په سر کې څلور رسولې دي دا درې ښه دی خطرې نه بعد دي خدای یو چې دا پخ شوي دی د دې اپریشن ضروري دی ها د دې اپریشن وکړه دی وحید عالم ډاکټر راته ویلي دي ها 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 نو ما ورته یم اپریشن دا مطلب چې پیسې بیا راوړي وای پیسې جمع کړه 8 لک روپۍ ما سره خو 800 روپۍ نشته 8 لک روپۍ زه رقم راوړم ما له وای پاسه پیسو غو مو کو بیا راشه نه خوري نو خاون تو وای کنه خاون مې مړ دی خپل خاون مې مړ دی لیور مې لیور مې بیا واغستم ما نو عمر کې کشر دی ډیر ها څه کار کوي هغه شپږ بچی مې دي هغه دیاړي کوي ها او شپږ بچی مې دي شپږ بچی مې دي د خیراري بچو د پاره نو بیا اوس نه تو ناست ستای دا خو ستړي شو مدي ته مل راځه کې نه دا بل سره څوک درازه نه دا مې ورندار ده ها 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 دا یوازې نشم ګرځېدې دي چکر د لاس را ورځېږم نو خامخا څوک نه څوک را سره بچی مې واړه دي بس دلته راغلي مې دوی سره یم دلته نه دي را باندې د خلکو لیونی کړې مرور نه مې پرېږدي ته بیماره یو کمره شي نو موږ به د قرضونو سره څه کوو دا خو ستا د ژوند غم وزني چې پیسو سره غم دی د پیسو سره غم دی چې راشي وایي زموږ د پیسو به څنګه چلي داسې نه وایي چې خدای دې د خپلو بچو ته روغه کړه ښه نه تا زه ولې یادولم ستا په اړه ولې ارمانو چې هم چې درولې زه خو ستاسو دا ویډیوګانې مې ډېرې کتلي والله نورو خلکو څه مدد وکړي زه راته دوا وکړم ویم الله دې ټول عمر ژوندی لره خدای دې دواړه جانه ښایسته خو اوس څه چلو کو خورې دا خو زما د وس نمبر دی دا خو ډېرې پیسې دي که نه یاره بس ما درته خپل حقیقت بیان کو هغه الله تاسو شناختی کارت شته او شناختی کارت شته ته ما له شناختی کارت راکولی شي که څه مسله نه 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 ولې به نه در کوم زه مجبور یم دا خو ته الله ماله زه خو مجبور یم اوس تا د ډاکټر سووي که ته اپریشن ونه کو بیا به څه کېږي څنګه ډاکټر د سووي کو اپریشن دی ونه کو بیا به څه کېږي وایي چې ستا د نظر خطره ده او د خپو خطره دي د معذوره کېدیم شي نظر دې تللی شي او اوس هم ته ښایي وایي دا په دې دا رسولې چې ستا په کم سټیج دي که نه وایي په دې سټیج ماله وایي مریضان په سترګو ړانده راځي په خپو شل راځي وایي ته اوس هم ډېره ښه مېلمه سره د کلام برکت دی بس زه خپل مونځ اودس او خپل ذکر اسکار ډېر کوم ما درته څه وي چې ستا دپاره ما غټې غټې وظیفې رانیولې وي تاسو شمجد ما ویل چې بس سر زیږي چې بس ولې چې بل اسره مې نشته نو ما نو ټولو خپلو لاس واغستو خپل سره مدد نه کوي خدای نه مستې ما نه وای راته نو تاسو خپل بدی بیماری کې تاسو نه نه چا راته د دروغ ستم نه دی کړی ها دا ذکر دی خو دا ذکر بو کو کرا زم دا چې کوم شناختی کارت نه ما واغشتو دینه د تصویر وکما دا رو به تاسو ان شاء الله ډیر زر ملاقات کوي دوباره ٹھیک شو کو تاسو دا کانټیکټ نمبر وی چې په کومه باندې تاسو سره رابطه کیدی شي ټیک شو دغه ته چې کوم لیور ز غشته راجستان کشر دی ازمونږ امرور دی که داغه نمبر ته یاد دی دغه نمبر وایا زه خو به تاسو ته لډی پته زما ټول کار د ویډیوز دي دغه ویډیو د ټیم کې سٹارټ ته خوري کته خپل نمبر ویلی شي دغه نمبر وایا چې دغه لکانو وری ټول چې ټول سره پای باندې ستا خاون سره رابطه وکي او ستا علاج وشي چې دغه 15 بچی دي یا شپږ بچی دي چې دغه ته الله پاک روغ کې دغه خپل بچی خبر خوشاله باندې لویا کې نمبر ته یاد دی وای راته 0313 0910 448 ها په دې نمبر باندې کوم دی واتس اپ شته یاره وی با ها صحیح ده په دې نمبر باندې به سره د ټول رونه رابطه کوي چې چا سونه وس کیږي خوري خپل وس مطابق بر سره مدد کوي خو ما چرم داس ویډیو نه را کړې خوري چې زه صرف ولاړې ما چاته
او ته خبرې مې وسره کړې دی بیا ته تلې ما نو داسې کار به وکړو چې زما د خپل سایډ نه به پکې سره زه دومره وکړم ګوره دا چې لږې لږې رایوځی شي نو دې نه ډېرې جوړېږي دا خو منې که نه نو دا چې دغه لږې لږې رایوځی شي دې نه ډېرې جوړېږي خو دا به شروعات یې زه کوم د هرې بیمارۍ علاج چې مونږ کوو کوي الله پاک خو چې کله شروعات مونږ وکړو نو هغه الله پاک پوره کوي انشاءالله شروعات یې زه کوم دغه ډومبې دغه 100,000 روپۍ پکې زما د سایډ نه شوې دغه نور رونه دغه چې کم رونه دي ټول به سره د خپل وس مطابق خو د چا خدای دې دواړه جانه ښایسته کړه چې دغه علاج دی وشي خوشحاله به بیا وای وروره څنګه به خوشحاله نیم وروره واړه واړه بچي مې دي ولې به خوشحاله نیم چې چا زما علاج وکړو ماله دې پیسې نه راکوي زه به پیسو څه کوم پیسې مې نه دي په کار خو چې زه د خپلو بچو ته روغه شم زما علاج دې وکړي خیر پیسو مې 1 روپۍ مې هم نه ده په کار خو زما علاج دې وکړي ټول عمر به زه او زما بچي دواګانې کوو مونږ به د هغوی غلامان یو چې تر څو ژوندی یم الله دې رحم وکړي دغه ټول ستارونه دي زمونږ پښتانه چې کوم ډېر تکړه پښتانه دي ټول بر سره ودرېږي خورې نمبر مې لویلې دي په سکرین باندې او ان شاء الله انتظار کا وړې زر ور سره رابطه کیږي او دغه علاج پدې کیږي ان شاء الله خوشاله و بعد اوس مت اجازه ته هر یو ملک الله خوشاله او زه دولتمندو پسې ګرځه زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی ته مشر ته مراواز کا تاسو سره مې کار دی دا دې درې ملګري ته مراواز کا تاسو سره مې راشه راشه تاسو سره مې کار دی دا سره راشه تاسو څه کوئ ها یاره ازمري وره منم ها دا راته وایا تاسو درې وانه کې چې کوم د ټولو نه زیات غریب دی غره تو خو شابه چې بس هغه انعام ورکه موزم پخته کې نو کې کنه په ما ګناګار مې کوا چې درې وانه غریبانه نه نه یو په پکې یاد وې کنه دوه مړي را سره نشته یو پکې یاد کې چې کم پکې ډیر کمزوري دي یو قسم را لګې نه نه ټول کمزوري لکه دا دې کوم ټول ځل موږ نه یو هم دي ماريو ټول خواري رونه یې درې وانه ټول کمزوري یې لګا بیا را پنځه کا باندې مو را پنځه کا ټول خواري ها ورنه یو خبره زما وره تاسو روته خپل مهنت مزدوري کوي دا غیرتی سړی کوي تاسو درې وانه غیرتيان یې خوار ځان دونه وای غوري د ډېر کروڑ پتیانو را پتیانو نه تاسو خې ځکه چې حلال رزق ګټه دا دې راکنه تاسو له انعام درکو عمر ډېر کا تاسو درې وانه له بیل انعام دستا ته پاتې ټول دنیا دا یوستا او دا یوستا ټول عمر جام دی لرم په دوا کې الله دې ګران شلال نه